قدرمنو نن د پیر محمد کاروان لسمه غزل در سره شریکوم. پیر محمد کاروان خپل انداز دی او خپل شایست دی په غزل کې، دا به تاسو سره زه شریکوم او تاسو به ورسره ولدیږئ. وایي که بندې کړې په ما پسې حسینې دروازې، مولا مې زړه کې پرانستې د مینې دروازې. که تار څونې دروازې په ما پسې بندې کړې د حسینې حسینې، او زما په زړه کې الله تعالی د مینې دروازې خلاصې کړي دي. مطلب که تار څونې انکار کوې زه مینه کوم، که تار څونې ما نه کوې زه ستا مینه نه پرېږدم. بس خبره دا ده. محبوب ته وایي که ته هر څونې د خپل حسن په غرور کې مست یې، خو ما مینه کړې ده او ما د مینې دروازې په زړه کې خلاصې کړي دي، یا الله تعالی په ما کې مینه پیدا کړې ده، نو زه به مینه کوم، ته خپلې نخرې کوه. په دې مطلق کې په ما پسې کمپوزینګ کې په ما پسند کتابت سوی دی یا کمپوز سوی دی، دا به سمیده غواړي. کوڅه کې زما پر تندې کاڼي ګډېدل، کوڅه کې زما پر تندې کاڼي ګډېدل، جانان مې په سرو وینې کړې رنګینې دروازې. په کوڅه کې په تندې باندې په ډبرو ویستلم او زما د کوڅې دروازې چې دي دا زما په وینو باندې رنګینې کړې. چې ما ډېر نازولو هغه هم تاوان را ورسولو، چې پر ما ډېر ګران ول هغه له لاسه هم زه تاواني سوم. دا اوس اسانه شعر دی، پر هره خوا یې بیولی سو، په حقایقو پورې هم تړلی سو، په مینه پورې هم تړلی سو. د پښتنو د افغان وطن د ژوند حالات هم پکې سته، او د یو محبوب د لاپروایي او د غرور انداز چې دی دا هم پکې سته. کله چې کاروان دا غزل لیکي نو په ماجرکیم کې استوګن دی، نو ښایي خپل وطن یادیږي، خپل سیمه، خپل یاران، او د هغه دپاره دا خبره کوي چې پر ما ډېر ګران و هغو زه بې قدره کړم، چې پر ما کوم وطن ګران و له هغه راووتم. زما وطن هرنګه په وینو سور سوه، دروازې هرنګه خرابې سوې په وینو. دا خو هم پکې سته، که څه هم ښکاره نه ده خو پکې ښکاري د مفهوم له لارې. پرې راوله اروا ته کاروانونه د مسکا، دوې اوښکې مې دوو سترګو کې دوې سپینې دروازې. پرې راوله اروا ته کاروانونه د مسکا، زما اروا ته د مسکا کاروانونه را ورسوه، یعنې راته وخانده، مسکا وکړه چې زما روح خوشحاله سي. دوې اوښکې مې دوو سترګو کې دوې سپینې دروازې، یعنې دا زما په سترګو کې چې اوښکې ولاړې دي په دواړو کې ته وینې، بس دا دروازې دي خلاصې دي، دا کاروانونه راوله د مسکا او زما اروا ته را رسوه. دا ته وایي شاعري، دا ته وایي فکر، او دا ته وایي ترنم او آهنګ. د کاروان دغه انداز چې دی دا د شناخت ګرځېدلی دی، چې پښتو غزل ته یې نوي نوي خورونه اغوستي دي او ډېر ښایسته ترکیبونه یې وړاندې کړي دي. نو دوې اوښکې، دوې سترګې، دوې سپینې دروازې، دا نوي ترکیبونه یې سره تړلي دي، خوند یې په کړی دي. د دې شعر مطلب دا دی چې ته مسکا کوه راته خانه، زما به روح په خوشحاله کېږي، او زما د دې اوښکو قدر کوه چې په سترګو کې ښکاره او رڼې درته ولاړې دي. سبا به مې روښانه کړي کلا د تورو شپو، د لمر پر نیلي بار راغلې زرینې دروازې. سبا به مې روښانه کړي کلا د تورو شپو، بیا هغه د افغان وطن حالات د تورو شپو کلا یې به روښانه کړي. سبا به مې روښانه کړي کلا د تورو شپو، د لمر پر نیلي بار راغلې زرینې دروازې. تورې شپې ختم سوې، لمر راوختی، زرینې دروازې بار راوړې. مطلب داسې ورځ به راسي زما د کلا تیاره به ختم سي، داسې ورځ به راسي زما په کلا کې به رڼا وي، دا تورې شپې به ختم سي، دا بدې ورځې به ختم سي، دا بد حالات به ختم سي. په دې معنا به واخلو. زما د چم ګلونه یې بې درېغه ورېبل، زما د چم ګلونه یې بې درېغه ورېبل، د خپل چم یې پرې ښکلې کړې ګلچینې دروازې. زما د کلي او چم ګلونه یې ورېبل او د خپل کلي او چم ګلونه یې ښایسته کړل. نو دا څه ګټه ده چې ده وکړه؟ زما وطن یې وران کړي، خپل وطن یې جوړ کړي، زما کور یې وران کړي، خپل کور یې جوړ کړي، زما دروازه یې وکښه په خپله کلا کې یې ولګوله، خپله دروازه یې. نو دا داسې آبادي نه ده، د یو چا تاوان کول او ځان آبادول دا د خاص ګټه نه وي. ښکاره کوي، ښکاره ګټه ښکاره کېږي، خو دننه دا ډېر تاوان لري. نو شاعر دغه وایي چا زما وطن وران کړی دی، هغو خپل وطن جوړودو دپاره کوشش کړی دی. په اصل کې وطن جوړ نه دی، بس دوی ته داسې ښکاري، ځکه چې چا چې ورانۍ پیښې کړي دي د هغو ورانۍ هر کله په برخه سوي دي. دا تاریخ دی. مومن زما د مینې کړو ځکه بت پرست، د حسن ښار کې لکې دي
بېدینې دروازې. مؤمن زما د مینې کړو ځکه زما د مینې مؤمن بت پرست کوي، زما د مینې مؤمن له لارې ویستی. د حسن ښار کې لکې دي بېدینې دروازې. ښار د حسن دی او بېدینې دروازې پکې جګې دي، پکې ولاړې دي، او دا زما د مؤمن حیثیت چې دی هغه یې بت پرست کړی دی. اوس خو یوه لفظي معنا یې دا ده چې ازما مینه چې مو کوله، ازما د مینې مؤمن چې و هغه یې بت پرست کوي، د بتانو مینه یې شروع کړه، د محبوب مینه یې شروع کړه. د حسن ښار کې لکې دي بېدینې دروازې. حسن کې ښایست ډېر دی، په ښار کې د حسن دغه ښایست چې دی دا خور سوی دی. په حسن کې موږ ډېر شیان وینو، نو دا پر موږ اثرات کوي. نو دی وایي ازما مؤمنه مینه چې ده دا یې اثري کړې ده، د بت اثر کې پیدا سوی دی، د محبوب اثر کې پیدا سوی دی. نو دلته اوس بت پرستی، مؤمن، حسن، ښار، بېدیني، دا ترکیبونه چې دي دا د کاروان شناخت دی. غرض یې دا دی چې زما زړه یا زما مؤمنه مینه چې ده دا د بت پرستۍ ښکار ده، د محبوب د مینې ښکار ده. او دلته هر خواته په ښار کې حسن ډېر دی، نو موږ به څه کوو چې ښایست ډېر سي، موږ به خامخا مینه کوو. بس دا مطلب یې دی. سرونه د غرور یې دي تر پښو لاندې پراته، سرونه د غرور یې دي تر پښو لاندې پراته. مغرور ته غرغرې شولې مسکینې دروازې، چې دا لوی لوی سرونه دي د غرور دا هم تر پښو لاندې پراته دي، او مغرور ته غرغرې شولې مسکینې دروازې. چې دا هر څونې غرور یې کاوه و هغه ته هم دا راکښته سو. دا ځکه چې مینه په سړي کې ډېر بدلون راولي، مینه سړی ډېر بدلوي. نو دا سرونه چې تر پښو لاندې پراته دي دا په دې پوهېږي چې دا په مینه کې راغلي دي، دا لاندې سوي دي. بیا په دې مغرور ته غرغرې شولې مسکینې دروازې. مغرور ته دا مسکینې دروازې ټولې غرغره سوې، هېڅ هم نسو پاته. په دې معنا یې واخیستې چا ډېره لویي کوله هغه په خپله خوار سو، چا ډېره لویي کوله وخت رالی چې هغه بیا د هغه چا د تر پښو لاندې پراته وو، چا دوی غرور باندې کاول یا ډېر باندې نازېدل. وخت سړی په خپله بدلی، حالات سړی په خپله له سخترو سره مخامخ کوي. نو په کار دی چې سړی ګامونه سم واخلي، د چپو ګامونو چپ انجام وي. د پټه د رازونو شاپیرۍ پکې دیره، د پټه د رازونو شاپیرۍ پکې دیره. پرانیزمه د غرونو ډبرینې دروازې. واه، د غرونو ډبرینې دروازې، دا د غرونو ډبرینې دروازې خلاصومه په دې کې د رازونو شاپیرۍ چې ده دا پټه د دالته اوسیږي. اوس نو وایي داسې رازونه لرم چې د غرونو تر غرونو لاندې سوي دي، دلته کومه شاپیرۍ چې پټه ده دا خلاصوم. غرض دا چې دا رازونه زیاته پټ رازونه پاته نسو. دا به حال وایم چې زه مینه کوم، زه خوش سوی یم، زه در په دره یم، زما حالات نه دي برابر. دا اظهار زیاته کومه که څوک خوابدی که نه بدی. پرانیزمه د غرونو ډبرینې دروازې. څنګه نوی ترکیب دی. نو دا کم رازونه چې ما پټ کړي دي یا رازونو د شاپیرۍ چې پټه ده د غرونو په ډبرو کې، دا دروازې اوس خلاصوم، دا رازونه راباسم، زیاته پټه خوله نه پاتېږم، حال خامخا وایمه. سړی پرې کله کله د کعبې ګمان کوي، وی ډېرې مبارکې ځینې دروازې، یعنې ځینې دروازې ډېرې مبارک وي، کله کله د سړي د کعبې ګمان هم باندې وسي. اوس نو سړی پرې کله کله د کعبې ګمان کوي. څنګه خوندور شعر دی. یعنې یو سړي ته کله کله یو دروازه د محبوب دروازه ډېره ښه ښکاري، ډېر خوند ورکوي، بس زړه یې پشه کېږي، طبیعت یې په برابرېږي. وی ډېرې مبارکې ځینې دروازې. بس په دې کې د مینې یو پیغام پروت دی، یو ښایسته مینه چې په سړي کې پیدا شي، بیا هغه ته هر شی خوند ورکوي. دا چای پر زنځیر دی کیمیاګر لاسونه تیر، دا چای پر زنځیر دی کیمیاګر لاسونه تیر، او کاروانه د سرو زرو شوې مسینې دروازې. پر زنځیر یې د کیمیاګر لاسونه چا تیر کړي دي چې د مسو دروازې هم د سرو زرو سوي دي. نو کاروان څه وایي؟ وایي پر زنځیرونو یې کیمیاګر داسې لاس تیر کړی دی چې د سرپو د مسو دروازې وې هغه په سرو زرو بدلې سوې. نو کیمیا ښه شی دی. کاروان وایي چې کوم حالات په برخه سوي دي هغه هم په خپل شعرونو کې ښکاره کړي دي، هر چاته له لیرې ښکاره ولاړ دي. نو ځکه زما هغه مسینې دروازې چې دي هغه اوس د سرو زرو رنګ اخیستی دي، زما بد حالات او بدې ورځې چې دي هغه اوس د ښایسته شعرونو رنګ اخیستی دي، خلک د شاعري رنګه خوند پر اخلي او ما حالات پکې بیان کړي دي. دا انداز دی. دا په 9 تاریخ د 2مې میاشتې 1996 کې د پېښور د ناصر باغ نوی
کې کاروان صاحب لیکلې ده. د هغه زمانه د غالبا چې دوی دلته د هجرت شپې تېرولې، نو دروازې نسته، د خیمو د کږدیو ژوند در په درۍ، افغان وطن نړېدلی وران د جنګونو شپې، او پښتانه در په دره یو بل ځای پراته. نو ځکه د کاروان په شعرونو کې دا درد هم محسوسیږي چې هغه د هجرت او مهاجرت کومې شپې تېرې کړي دي، هغه یې خپلې شعرونو ته ننیستلي دي. ځکه خو وایي چې چا زما د چم ګلونه ریبلي دي، هغو خپلې دروازې په ښایسته کړي دي. نو ښکاره به دا څه ښایست وي چې دوی یې کوي، یو وخت به دا هم خپل انجام ته رسېږي. غرض دا چې په پښتو غزل کې د پیر محمد کاروان نوي ترکیبونه، نوی انداز، ډېر نوی رنګ وړاندې کوي. ځکه دی داسې کې معتبر دی په پښتو غزل کې چې په دې اوس وخت کې د ده ډېر لوی حیثیت پکې جوړ دی.